قصې کمې کولې ستا په سر به مې کولې، اوږدې کمې کولې ستا په سر به مې کولې، د مینې محبت نه ډک نازونه اداګانې، نخرې کمې کولې ستا په سر به مې کولې. سلامونه نیکې هیلې احترامات ملګرو راغلیو نن د انورعلي کامیاب صاحب خواله غواړو چې د ده نه څه غزلې څه شعرونه ریکارډ کړو ستاسو دپاره. نو لاول به تې دا تپوس کوو چې ژوند مو څنګه تېرېږي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره زیاته مننه ساقي صاحب چې تاسو راغلی موږ له وخت راکړو او د خپلو کتونکو سره م یو ځل بیا مخامخ کړو. نو ستاسو یوه دنیا مننه کوو. تپوس یا پوښتنه ستاسو دا ده چې وختونه څنګه تېرېږي؟ نو شکر دی ډېر ښه برابر ژوند روان دی، ښه ژوند تېرېږي. کامیاب صاحب بل دا پوښتنه ده چې په دې نړۍ کې چې ستاسو خو چونکې د سترګو نظر هم نشته، نو تاسو شاعري کوئ یا نور کاروبار یا نور څه داسې هلې ځلې دي په هغې کې تاسو د خلکو د طرفه سپورټ میلاویږي که نه؟ د ټول نه وړاندې خو به زه لږه رڼا واچوم. څنګه تاسو ووایي چې شاعري کوئ یعنې ادبي چې کم کار دی، خیر ادبي خو هغه چې کم حق دی هغه موږ نشو پوره کولی او یا نورې هلې ځلې دي. نو زما خو یو دا دی چې تعلیمي سفر دی زمونږ په هغې کې شکر دی چې کم زمونږ سره تړلی خلک دی، یعنې زمونږ استادان دي، زمونږ کلاس فیلوز یعنې زمونږ ملګري دي د کلاسو یا نور د یونیورسټۍ کې کم زمونږ پوهنتون کې کم ملګري دي، هغوی د طرفه ډېر ښه زمونږ سپورټ کېږي، زمونږ مرسته کېږي. شکر دی هغه خو ښه برابر دي. دې نه علاوه نور ځایونو کې چې زه کومې هلې ځلې کوم نو یو خو دا دی چې زه یو ټرسټ چلوم، هغه زمونږ د کم چې هغه خلک چې نظر نه محرومه دي د هغوی د فلاح بهبود دپاره مونږ کار کوو. په هغې کې هم شکر دی تر اوسه پورې چې کوم خواته دي نو خلکو ښه زموږ سپورټ کړی، ښه مرسته کړې ده. دې نه علاوه زه د FM 98 سره کار کوم، په هغې کې زما باقاعده پروګرام وي او که کتونکي وایي چې کله وي نو د هفتې په ورځ په هغې کې زموږ پروګرام وي 3 بجو نه. هلته کې هم شکر دی د هغه کوم چې زموږ پښتونخوا ریډیو دی د هغې که ډایرکټر دی د هغې ټول ټیم هغه زموږ ډېر ښه سپورټ کوي. بیا کومه چې شاعري مونږ کوو نو هغې کې که مونږ عام خلک وګورو نو دومره سپورټ د هغې نشته، هغه د عام خلکو په نسبت زموږ ویډیو ډېره کمه شیر کېږي. یعنې د زما دغه چینل تقریبا 1.5 کال وشو چې ما شروع کړی دی، تر دې دمه هغه چې دی نو ډېر کم خلکو هغه سبسکرایب کړی هم دی. نو ماته دا اندازه کېږي چې دغه چینل چې څوک نه سبسکرایب کوي نو د دې نه هم دا اندازه ده چې د عامو خلکو بیا په دې شاعرۍ په میدان کې زموږ سره دومره زیات سپورټ یا ملاتړ نشته. دغه یو ګیله زما د خپلې ټولنې نشته چې څوک دومره خاص سپورټ نه کوي. انورعلي کامیاب زما په دغه نوم باندې چینل دی. مینوالو زه به دغه یوه هیله لرم چې که انورعلي کامیاب صاحب چې کوم چینل دی نو هغو د شاعرۍ د خپل شاعرۍ داسې شاعران نور ملګري تاسو ته مخې ته راوړي نو د هغو چینل هم سبسکرایب کړئ او راځو کامیاب صاحب نه به غزلې شعرونه اورو. نو کامیاب صاحب زموږ مینوال ته به څه ډالۍ کوو؟ ډېره مننه او ستاسو مینوال او کتونکي هیله لرو چې زموږ هم مینوال شي او زموږ کتونکي خو دي نو هغوی ته به غزل ډالۍ کړم. شروع به د غزل نه وکړم چې یه بې وسی د ټول جهان د لاسه ودردېدم، یه بې وسی د ټول جهان د لاسه ودردېدم، دنیا خو پرېږده د اسمان د لاسه ودردېدم. مننه. خلک په مینه کې ځورېږي د رقیب د لاسه، خلک په مینه کې ځورېږي د رقیب د لاسه، زه بد قسمته د جانان د لاسه ودردېدم. مننه. خلک په مینه کې ځورېږي د رقیب د لاسه، زه بد قسمته د جانان د لاسه ودردېدم. او بل شعر دی پکې چې ځان ته مې فکر وکړو بیا مې خسلګۍ شروع کړي. ځان ته مې فکر وکړو بیا مې خسلګۍ شروع کړي، په ځان خفه شومه د ځان د لاسه ودردېدم. مننه. او ستا خو محل دی نو باران در باندې ډېر ښه لګي، ستا خو محل دی نو باران در باندې ډېر ښه لګي، زه خو جونګړه کې باران د لاسه ودردېدم. مننه. ستا خو محل دی نو باران در باندې ډېر ښه لګي، زه خو جونګړه کې باران د لاسه ودردېدم. او تا رانه غوښتې او پیزوان زما په وس کې نه و، تا رانه غوښتې او پیزوان زما په وس کې نه و، یه لیونی د سور پیزوان د لاسه ودردېدم. مننه. نیمګړی پاتې دی او وی به داسې تل نیمګړی او وی به داسې تل نیمګړی، خوشحاله نشم د ارمان د لاسه ودردېدم. مننه. او انورعلي کامیاب
په مینه کې تاوان کړی دی. انور علي کامیاب په مینه کې تاوان کړی دی، ځکه خو وایي چې تاوان د لاسه ودرېدم. ډېره مننه. نور بالکل یو غزل به بل کتونکو سره شریک کو. غزل څه په دې ډول دی چې دا اسویلي چې مې د خولې ښه په اسانه کېږي، ښه په اسانه کېږي، راپورې ټوغې مسخرې ښه په اسانه کېږي. د جیمې شپو کې شوګیرې مې ښه سم وزوروي، د ګرمۍ شپو کې شوګیرې ښه په اسانه کېږي. مننه. د ځان وجنې نه سربیره په څه نه پوهېږم، خلاصون له دې تورې تیارې ښه په اسانه کېږي. مننه. د ځان وجنې نه سربیره په څه نه پوهېږم، خلاصون له دې تورې تیارې ښه په اسانه کېږي. او ماته په هر قدم ازغي راټوکوي غریبي، تا ته د ګلو باغچې ښه په اسانه کېږي. مننه. زما جانان زما ملاتړ نه کوو ځکه بیل شو، ګینې رقیب سره لانجې ښه په اسانه کېږي. مننه. او زه په یوه پسته خبره ورکوم زړه بله، ځکه زما په زړه حملې ښه په اسانه کېږي. مننه. واده که ګرانه ده خو سر ته رسول یې ګران دي، خو سر ته رسول یې ګران دي، هسې په خوله تشې وعدې ښه په اسانه کېږي. مننه. او ما سره خلک که دوکې کوي زه غلی یمه، ما سره خلک که دوکې کوي زه غلی یمه، ما سره مخامخ دوکې ښه په اسانه کېږي. مننه. او انور علي کامیابه ستا کامیابي دا کامیابي، چې نن د غم سره رشتې ښه په اسانه کېږي. مننه. یو غزل به بل د کتونکو سره شریک کړم او بیا به ته اجازت واخلو چې که څوک نفرت کوي نفرت کې به اول نمبر یم، که محبت نو محبت کې به اول نمبر یم. مننه. په ما ظلمونه شوي ما بیا برداشت کړي هم دي، ځکه خو وایم چې جنت کې به اول نمبر یم. مننه. که چرته لاس دې زما لاس کې راکو وبه ګورې، د دې دنیا په ټول طاقت کې به اول نمبر یم. مننه. جومات دې نه وي ښکلی ما دې لږ په خېټه موړ کړي، ملا به ګوري عبادت کې به اول نمبر یم. مننه. جومات دې نه وي ښکلی ما دې لږ په خېټه موړ کړي، ملا به ګوري عبادت کې به اول نمبر یم. او دا خلک هسې ټولو د دې ماته فام نه کوي، که په محنت وي نو محنت کې به اول نمبر یم. مننه. دا خلک هسې ټول او د دې ماته فام نه کوي، که په محنت وي نو محنت کې به اول نمبر یم. او دا یو شعر لږ د غور قابل دی چې زه د مالدارو نه مالداره یم، د چا د لاسه په غربت کې به اول نمبر یم. مننه. زه د مالدارو نه مالداره یم، د چا د لاسه په غربت کې به اول نمبر یم. او انور علي کامیاب ویل چې کم څوک ما نه مني، نو د هغو مخالفت کې به اول نمبر یم. ډېره مننه. راشه خو ګلونه راوړه، د خیال اوربل له مې رنګونه راوړه. ډېره مننه کامیاب صاحب، په دغه شعر باندې ستاسو نه اجازت غواړو. ډېره زیاته مننه چې زموږ مینوال دومره وخت راکړ. بس ډېره مننه. آباد اوسئ، کور مو ودان.